د روان کال په لړ کې د کندهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د 3 میلیارد افغانیو په لګښت سلګونه پروژې په لار اچول شوې چې ځینې بشپړې او ځینې د بشپړېدو په حال کې دي. کندهار میشتې له دې پروژو په هرکلي سره وایي هیلهمند دي چې دا پروژې په بیړه د نړیوالو معیارونو سره په سمون پای ته ورسیږي. د کندهار ښاروالۍ له لوري په معیاري ډول د یو شمېر لارو او سړکونو جوړول. د کندهار په بیلابیلو برخو کې د ښاروالۍ له لوري ځینې پروژې په لار اچول شوې چې په بشپړېدو سره به یې د کندهار میشتو ډېری ستونزې هوارې شي. د کندهار ښاروالۍ چارواکي وایي په روان کال کې د 14 پروژو کار بشپړ شوی او اوس مهال په بیلابیلو سیمو کې پر 24 پروژو کار روان دی. کندهار ښاروالۍ په 1404 کال کې په بېساري ډول زیاتې لویې پروژې پیل کړي دي چې په هغو کې تقریبا د 14 پروژو کارونه هغه بشپړ شوي دي، سلسله کارونه خلاص شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. او د 24 پروژو کارونه چې په دې کې 3 لویې پروژې هم شاملې دي. د دې کارونه عملاً جریان لري چې دا به هم ځینې پروژې به د دې کال تر پایه پورې بشپړې شي او ځینې پروژې هغه لویې پروژې دي او هغه وخت اړتیا لري، هغه به په خپل وخت کې پای ته ورسیږي. کندهار میشتې بیا د سړک جوړولو له پروژو په هرکلي سره وایي د ځینې لارو بندېدلو دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي او دوی له چارواکو غواړي ترڅو د دې پروژو بشپړېدو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دې په جوړېدو سره خو نو واقعا سره چې ډېرې اسانتیاوې راځي. په ښار کې د رش دغه کمیږي، زحام په سړکونو باندې کمیږي. هغه کم سړکونه چې رش به ډېر ور باندې د دې په جوړېدو سره به انشاءالله د ښار ډېر رش او زحام ورسره کم شي. حکومت سره ډېر موږ خوشحاله یو چې دا د افغانستان د کندهار شخصا آبادي ده او د ښاروالۍ څخه دغه غوښتنه ده چې دغه د سړک کار ژر شروع کړي په خاطر د دې چې دلته ولس ډېر په تکلیف دی. لارې بندې کړي دي، پر درګزي باندې موټران هم تیریږي، موټرسایکلان هم تیریږي. موږ ته بیخي ډېر زیات مشکلات جوړ دي. موږ دغه ارغنداو څخه زو راځو، لارې بندې، سفر وړو راوړو ډېر په تکلیف یې، سړکان ډېر بند دي. موږ دغه غواړو چې ډېر ژر دا لاره فعاله شي، سمه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینې سړکونو د سور کمښت له امله ګڼه ګوڼه ډېره او د خلکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي دي.